د لومړي ځل لپاره د عدلي طب ریاست اړوند د ډي ان اې معایناتو لابراتوار فعال شو. د عامې روغتیا وزیر مولوي نورجلال جلالي دغه لابراتوار د عدلي طب په برخه کې یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله. وی ویل د دې څانګې د فعالېدو لپاره مو ځانګړې کمیټه ټاکلې وه تر څو چارې یې ژر ترسره شي. دا چې دا څانګه د روغتیایي سیستم په چوکاټ کې ځانګړی ارزښت لري ورته به لا پاملرنه وشي. نوموړي په خپله وینا کې وویل د دې لپاره چې دا څانګه لا پیاوړې شي له تېرې یوې میاشتې مو 6 تنه د اردن هیواد څخه راغلي ټرینر په توسط لا ښه وروزل تر څو اړونده برخه لا پیاوړې شي. داسې یو ګام دی دا چې د تېرو څو لسیزو را په دې خوا چې افغانستان ته ضرورت و غوښتنې وه تر څو په دغه هیواد کې دغه شانتې خدماتو ته لاسرسی ولرو. موږ د الله په فضل او خپلو همکارانو د همکاریو باندې وتوانېدلو تر څو افغانانو دا غوښتنه پوره کړو او په دې پلمه باندې نن راټول شوي یو په عدلي طب کې د ډي ان اې معایناتو د پیل پرانسته کړو. د خوشحالۍ ځای دی. زه د نن ورځې دا غونډه په ډېر نیک پال نیسم او هیله مې دا ده چې د تشخیص په برخه کې به موږ لا زیات پرمختګونه ولرو. د افغانانو لاسرسی به باکیفیته خدماتو دارنګې تشخیصي خدماتو ته زیات شو. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مرستیال ښاغلي مولوي عبدالولي حقاني وویل هڅه مو دا ده چې د روغتیایي خدماتو کیفیت هر اړخیز ښه او د اړوندو برخو لپاره لا پرمختللي وسایل چمتو کړو. عدلي طب د یوې علمي او مسلکي څانګې په توګه د حقایقو په روښانه کولو، د جرمونو په پېژندلو او د ناڅرګنده هویتونو په معلومولو، د جنایي شواهدو په تحلیل او د مفقودینو په پېژندنه کې یو حیاتي مثبت رول لري. د تیرو کلونو په اوږدو کې د عدلي طب ریاست د دقیقې څېړنو له لارې د عدلي نظام د شفاف فعالیت ملاتړ کړی دی. نن چې موږ د ډي ان اې لابراتوار د فعالېدو شاهدان یو زموږ لپاره یو مهم ګام دی. د دې پرمختللې ټکنالوژي په وسیله به د عدلي او جنایي قضیو د حل دقت، اعتبار او سرعت څو برابره لوړ شي. لابراتوار الحمدلله د وزیر صاحب په موجودګۍ کې ایجاد د لابراتوار یو ابتکار دی. معنا یې دا ده چې د مخکې نه دا نه و. د ډي ان اې لابراتوار د ایجاد او فعالیت له لارې به موږ وتوانېږو چې د پېژندنې جنایي شواهد، د مړیو د هویت تثبیت او د عدلي قضیو په حل کې د ساینسي ثبوتونو څخه کار واخلو. دا به نه یوازې د قانون حاکمیت ته وده ورکړي بلکې د عدالت د روڼتیا او د خلکو د باور د پیاوړتیا لامل به هم شي. د عدلي طب ریاست مسؤلینو وویل د دې لابراتوار په فعالېدو سره د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د ډي ان اې معایناتو د تشخیص خدمات پیل شول چې د دغو خدماتو پر پیل ډیپارټمنټ او تجهیزاتو باندې په عمومي توګه نږدې 30 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی.